سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته الوزیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګه ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې شپږمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 28 سره برابره ده. عزیر صافی یم او تاسو ته الوزیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. پر غزې د اسرایلي نیوکګرو بریدونه، د کورونو ویجاړېدو او ملکي تلفاتو دوام. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د غزې ښار د زیتون په سیمه کې د اسرایلي ځمکني عملیاتو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 کورونه ویجاړ شوي او د سیمې جنوبي برخه کې هیڅ ودانۍ نه ده پاتې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د قحطۍ راپور ملاتړ وکړ، خو امریکا یې مخالفت وکړ او په امریکا کې په یو کاتولیک ښوونځي ډزو 2 ماشومان ووژل. اوس هم پوره خبرونه. پر غزې د اسرایلي نیوکګرو بریدونه، د کورونو ویجاړېدو او ملکي تلفاتو دوام. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د غزې ښار د زیتون په سیمه کې د اسرایلي ځمکني عملیاتو له پیله تر اوسه 1500 کورونه ویجاړ شوي او د سیمې جنوبي برخه کې هیڅ ودانۍ جوړه نه ده پاتې. د ملکي دفاع ویان محمود بسل د انادولو خبري اجانس ویلي چې د اسرایلي پوځ د بم لرونکو روباټونو، ودانیزو وسایلو او ډرونونو په کارولو سره هر ورځ د استوګنې کورونه نړوي او پر بامونو چاودېدونکي توکي غورځوي. هغه زیاته کړې چې د دغه سیستماتیک تخریب له امله د زیتون شاوخوا 80 سلنه اوسیدونکي مجبوره شوي چې د ښار نورو برخو ته کډه وکړي. په ورته وخت کې د اسرایل هوایي بریدونو او توپچي ډزو د چهارشنبې او پنجشنبې په شپه لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. په شتي کډوالۍ کمپ کې هم د بې ځایه شویو کسانو پر خیمو هم بریدونه شوي چې د تلفاتو کره شمېر لا نه دی ورکړل شوی. میډل ایسټ ای راپور ورکړی چې د امریکا قراردادیان چې په غزه کې د امریکا له ملاتړه برخامنو مرستو په مرکزونو کې میشت دي، د خبریال محمد سلام له یوې سرچینې څخه د هغه د هویت او ځای په اړه پوښتنې کړې وې څو ورځې مخکې له دې چې نوموړی ووژل شي. د سرچینې په وینا هغوی لنډمهال د امریکایي امنیتي کسانو له خوا نیول شوي او ترې پوښتنې وشوې چې د نوموړي تحقیق تر شا کوم خبریال ولاړ دی. سلامه دا څېړنه د امنیتي دلایلو له امله په پټه ترسره کوله. سلامه د دوشنبې سهار د منځني ختیځ ای خبریال احمد ابو عزیز او 3 نورو خبریالانو سره یوځای هغه مهال ووژل شول چې د خان یونس په ناصر روغتون د اسرایلي برید پوښښ یې کاوه. په دې 2 بریدونو کې ټول ټال 100 فلسطینیان وژل شوي دي چې ډاکټران او د بیړني مرستو کارکوونکي هم پکې شامل وو. سلامه مخکې خپلو همکارانو ته ویلي وو چې د له ګواښ سره مخ دی او زیاته کړې وه موږ خبریالان په غزه کې هیڅکله خوندي نه یو. د میډل ایسټ ای راپور ورکړی چې د امنیتي شرکتونو سیف ریچ سولوشن او یو جی سولوشن پښتنو ته ځواب ونه وایو چې آیا د دې ادعا شوي پلټنې سره تړاو لري او کنه، او یا یې د فلسطیني خبریالانو د هویت په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي دي. د غزې د مرستو بنسټ چې د اسرائیل او امریکا تر سر لاندې کار کوي، د ادعاوې بیخي ناسمې او بې اساسه بللې دي، خو د ملګرو ملتونو په وینا د دې بنسټ له جوړېدو راهیسې لږ تر لږه 1960 فلسطینیان د مرستو ترلاسه کولو پر مهال وژل شوي دي. پخوانیو قراردادیانو بیا ویلي چې هغوی خپله هم لیدلي چې اسرائیلي عسکر او ځینې امریکایي همکاران پر ملکي کسانو ډزې کړي دي. د جنجالي جنوبي چین سمندر کې د استرالیا، کاناډا او فلیپین ګډ سمندري تمرینونه. استرالیا، کاناډا او فلیپین د جنوبي چین سمندر په یوه شخړیزه سیمه کې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، هغه ځای چې بیجینګ یې د خپل قلمرو برخه بولي. د فلیپین پوځ ویل تمرینونه د اسکار بروشوال ختیځ ته ترسره شول چې پکې 3 جنګي کښتۍ او 2 جنګي الوتکې ښکېلې وې. یا تمرینونه د هوایي ګواښونو پر ضد د ګډو دفاعي تګلارو د ازمایلو لپاره ترسره شول. چین تر اوسه په رسمي ډول د تمرینونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې خبرداری ورکړې چې د اسکار بروشوال او شاوخوا اوپو دفاع به وکړي. یا د سیمې د چین او فلیپین ترمنځ د اوږدمهالو شخړو اصلي ټکی جوړوي. حال دا چې ویتنام، مالیزیا، برناوي او تایوان هم ورته ادعاوې لري. د 2014 کال د هاګ نړیوالې محکمې پریکړې د چین د پراخه سمندري دعوو ملاتړ ونه کړ او د شوال د بندیز پرېښودل یې د نړیوال قانون خلاف وبلل. په کیف کې د روسیې تازه بریدونو کې 8 تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې د مسکو لخوا د کیف پر ښار د نن سهار توغندیز او ډرون بریدونو له امله د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. زیلنسکي دغه بریدونه وحشیانه بللي او ټینګار یې کړی چې دا د نړۍ د هغو غوښتنو ښکاره ځواب دی کومې چې له میاشتو راهیسې د اوربند او ریښتینې ډیپلوماسۍ غوښتنه کوي. نوموړي پر مسکو تور پورې کړی چې د خبرو میز ته د کېناستلو پر ځای د توغندیو او ډرونونو کارولو
ته دوام ورکوي. دا تازه بریدونه داسې مهال شوي چې تیرونې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په الاسکا کې لیدلي وو. له هغې وروسته د اوکراین د سولې په تړاو د اوکراین د ولسمشر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره په سپینې ماڼۍ کې سرمشریزه هم جوړه شوې وه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه لیدنو وروسته ګواښ کړی و چې که په راتلونکو اونیو کې د سولې په بهیر کې پرمختګ ونه شي پر روسیه به نوي بندیزونه ولګوي. زیلنسکي هم د کیف د بریدونو له امله د مسکو پر ضد د سختو او تازه بندیزونو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید د هرې ورځې جګړې او بریدونو لپاره ځواب ووایي. کرملین تر اوسه د اوکراین د ولسمشر دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. او د پای خبر همدا چې په امریکا کې په یو کاتولیک ښوونځي ډزو 2 ماشومان ووژل. په امریکا کې د مینیسوټا ایالت میناپولیس ښار کې یو وسلوال د کاتولیک ښوونځي پر ماشومانو د لمانځه پر مهال ډزې وکړې. چارواکي وایي په برید کې 2 ماشومان 8 او 10 کلن وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان دي چې 14 یې ماشومان دي. پولیس وایي بریدګر 20 کاله عمر درلود چې په 3 ډوله وسلو سنبال او له برید وروسته یې ځان وژنه هم کړې ده. د برید انګیزه تر اوسه نه ده څرګنده خو اف بی آی دا پیښه د احتمالي ترهګرۍ او د کاتولیکانو پر ضد د کرکې جرم په توګه څیړي. چارواکو دغه برید بې رحمانه او بزدلانه عمل بللی او د قربانیانو کورنۍ سره یې خواخوږي ښودلې ده. بهرني خبرونه هم دومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.